د خیبر پښتونخوا ولسوایي کې یو خوا د پی ټی آی صوبایي حکومت تیر 15 کالو دوران هر شعبه کې ناکامۍ سره مخ شوی، نو بل خوا په کرپشن کې هم د چا نه وروستو نه دی پاتې شوی. تفصیل ګورو ګلحیان باجوړي په دې رپورټ کې. د خیبر پښتونخوا عام ولس سیاسي مشران او تجزیه کارو وایي چې د پی ټی آی 15 کاله دورې حکومت کې نه د تبدیلۍ یعنی بدلون ناره عملی شوه او نه د کرپشن خاتمه وشوه، نه د احتساب عمل په صحیح توګه ترسره شو، بلکې د کې پی کې احتساب ادارې ته په دې وجه تالا ولګېده چې په دې کې د صوبایي وزیرانو د کرپشن خلاف او انکوایري شروع کړې شوه او ډي جي دریځ خپل کړو چې په خیبر پښتونخوا کې 80% کرپشن کولی شي. د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلک دا هم وایي چې تیرو 15 کالو دوران د عمران خان د اعلان مطابق نه د وزیر اعلی هاوس نه یونیورسيټي جوړه شوه او نه په صوبه کې 3.5 ډیمونه جوړ کړي شو، بلکې د دوران د مختلفو شعبو لپاره په مجموعي توګه 3 خرب روپۍ قرضه واخیستې شوه، کومه چې په 40 کالو کې واپس کولی شي. دا شان د صوبایي حکومت غټه ترقیاتي منصوبه بي ار ټي د یو کم 50 ارب روپو په ځای اوس 80 ارب روپو ته رسیدلی او په خپل ټاکلي وخت د نه مکمل کېدو له وجې ولس د یو لوی عذاب سره مخ شوی دی. که یو خوا دا منصوبه نیمګړې نیمه خوا پاتې ده، نو بل خوا د سوات ایکسپریس وی د افتتاح باوجود خلک په دغه تګ راتګ نشي کولی. د خیبر پښتونخوا د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلک دا تنقید هم کوي چې د پی ټی آی حکومت په تعلیم د 10 ارب روپو خرج کولو باوجود هم دا حال دی چې 23% هلکان او 50% جنکۍ اسکول ته نه ځي او 80% جنکۍ د تیر کال امتحانونو کې فیل شوي هم دي. دا شان د صحت په اړه هم ولس ګوتې پورته کوي چې د کې پی کې انتظامی افسرانو په خپل چیف جسټس ته دا خبره په ډاګه کړې چې د صوبې هسپتالونو اپریشن تھیټرز کې د زناورو علاج هم ممکن نه دی. د خیبر پښتونخوا ولس دا وینا هم کوي چې پی ټی آی د کرپشن خلاف چغې ضرور وهي، خو بل خوا نه په بیلین ټری سونامي کې د اربونو روپو کرپشن خلاف تحقیقات شروع کړي دي. د خیبر پښتونخوا ولس دا ګیله هم کوي چې د وزیر اعلی پرویز خټک د یوې حلقې دپاره ترقیاتي بجټ 15.40 ارب روپۍ او د ابټاباد، کوهستان، مانسهره، بټګرام، هریپور او تورغر یعنی شپږ ضلعو دپاره صرف 15.9 ارب روپۍ ترقیاتي بجټ دی، کوم چې یو ښکاره تضاد دی. دا شان په تلو تلو کې د پی ټی آی حکومت یو نوی پارلیماني کارنامه هم ترسره کړه او د نوي کال بجټ یې په دې وجه پیش نه کړو چې دوی سره مطلوبه حمایت موجود نه و. کیمرمین محمد آصف قادر سره ګلحیان باجوړی، خیبر نیوز، پیښور. د بدلون او تبدیلۍ په ناره منتخب شوی پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت خپل عیني وخت پوره کړی. د پیښور ولس د پی ټی آی حکومت کارکردګۍ نه څومره مطمئن دي، ګورو په دې اړه باندې د محمد علي شعور دا رپورټ. صوبه خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل آئینی موده پوره کولو سره رخصت شو، خو ولې ولس ته بي ار ټي او نورې منصوبې نیمګړې پرېښودې چې له وجې ولس ته آلودګي او کندې کپرې پیښور نیمګړې پرېښودو. پی ټی آی لخوا بي ار ټي منصوبې تعمیراتي کار په اعلان کړي شوي وخت کې نه پوره کول د دیو لویه ناکامي ګڼل کیږي. ولس وایي چې بي ار ټي لپاره شوي کودیانې داسې منظر وړاندې کوي لکه چې پیښور یو جنگ ځپلې ښار وي او د جنگ کېدو نه پس دا په کندراتو کې بدل شوي وي. د سره سره د پی ټی آی حکومت مجموعي کارکردګۍ په هکله ولس خیبر نیوز ته وویل چې کله نه هم د دوی حکومت راغلی دی هغه څنګه چې مخکې اندیر نګري چوپټ راج و هغه اوس هم چلیږي، صرف د تبدیلۍ په نام چې دی عوامو له چې صرف دوکه ورکړی کېږي، څومره چې د دوی نه کېږي چې یاره عوامو له تکلیف ورسوي. کوم خبرې چې دوی کوي که نه عملي شکل کې نه، بس خالي خبرې وکړي او بس تېرې شي. نه د هسپتالو کار نه مطمئن یو مونږ او نه د پولیس کار نه پټ ورخنې نه. زه بالکل مطمئن یم په دې چې دا 15 کاله دي دا هغه کار وکړو او مطلب دی هغه بیا وران کړ. پی ټی آی چې کوم کارونه شروع کړي دي نو پراپر طریقې سره څه پلانینګ نشته دی، لکه چې کوم یو پراجیکټ هم سړی شروع کوي څه غټ نو هغې دپاره یو پوره پراپر پلانینګ ضرورت وي. نو دوی په چې څومره خبرې کوي نو څه پلانینګ پکې نه وي او بس خبره وکړي، پته نه لګي چې عمران خان د شپې خوب وویني او بس خوب کې ورته یو جنس ووایي چې یاره ته دا خبره سهار له وکړه نو هغه به خبر له سهار له کوي. د بدلون او د تبدیلۍ په ناره
منتخب شوی د پی ټی آی صوبایي حکومت په کارکردګۍ ولس نیوکې او ټکونه کوي او وایي چې د لسکم سلو ورځو کې د بدلون ناره او واده په 1300 ورځو کې هم عملی نشوه. صوبه یې قرضداره کړه خو یو مهم لویه منصوبه هم ترسره نه کړه او د صوبې معاملات د وزیر اعلی هاوس په ځای د بنیګاله نه چلولې کېدل. د پاکستان تحریک انصاف حکومتي تجربه ځانګړې یا مثالي نشي ګرځولې کېدې. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کارکردګۍ نه ولس څومره مطمئن دي د دې پته به د کال 2018 الیکشن کې لګي. د کیمرامین آصف قادری سره محمد علي شعور، خیبر نیوز، پیښور. تحریک انصاف حکومت دعوه کوي چې خیبر پښتونخوا کې د هغوی په دور حکومت کې امن او امان تر ډیره حده پورې پر ځای شوی، ولې پی ټی آی دور کې ثانیه ای پی ایس ډي ای خان جیل ماتول او زرین وسلې حملې په رنګ لوی افسوسناکې پیښې هم مخې ته راغلي دي. په دې حوالو باندې ریپورټ ګورو د وحید الرحمن خلیل. خیبر پښتونخوا حکومت ختمېدو سره تحریک انصاف خپله